د نن ورځې د مهم خبرونو سرټکی د کرکټ مینوالو لپاره هم یو مهم خبر لرو. د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو او مینوالو په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ. کابل کې د پاکستان سفارت یوازې اړمنو کسانو ته د پاکستان ویزې ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي چې یوازې هغو کسانو ته به ویزې ورکوي چې سخته اړتیا ورته لري. سفارت په یو خبرپاڼه کې له افغانانو غوښتي چې په سړه هوا کې د بیړنۍ اړتیا پرته د پاکستان کنسلګریو ته ورنشي. د کډوالو نړیواله اداره له ایران او پاکستان څخه 4 لکه کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. له 2019 کال د جنوري میاشتې څخه بیا د اکتوبر تر 19 نیټې پورې 3,92,223 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو مخکښه فعاله ګلالۍ اسماعیل وایي پلار یې ناپېژانده وسلوالو په پېښور کې د سترې محکمې د ودانۍ له مخې تښتولی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په سمنګان او نیمروز ولایتونو کې د وسلوالو نښتو او مخالفینو د ګواښونو له امله 25 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. ولسمشر غني نن سهار د عدم انسلاک د غورځنګ غړو هیوادونو د مشرانو 18مې غونډې د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړ. د مراسمو پر مهال د آذربایجان ولسمشر الهام حیدر علیوف د ولسمشر غني تود هرکلی وکړ. ټاکل شوی ولسمشر غني په یاده غونډه کې وینا هم وکړي. د کرکټ مینوالو ته سپورټي خبر. د ویسټ انډیز پر وړاندې د یو ورځنیو نړیوالو لوبو لپاره د افغان لوبډلې نوملړ اعلان شو. دغه لوبې د راتلونکي نومبر میاشتې له 4 تر 11 نیټې د هندوستان د لکنو ښار پایکانا لوبغاړي کې ترسره کیږي. زموږ ویډیو مو خوښه شوي نو حتما درسره لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې په کمنټ کې پرېږدئ.